څلورم سبب چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه شهادت الزور د دروغ گواہی. څه مطلب؟ یو سپینګیری دی د بل چا لانجه راغلی ده دا وایي چې زه له ګواهي ونه کړم ما نه به دا پلانې خفه شي که تا ونه د دروغو ګواهي وکړله. حدیث کې راغلی دی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی وایي لن تزول قدم شاهد زور وایي د قیامت په ورځ به د دروغو ګواهي کوونکي قدم به نشي اوچتولی قدم به نشي اخیستلی حتى يوجبه الله له النار تر دې پورې چې الله رب العالمین د دې انسان لپاره جهنم اور نه واجب کړي او ملائکو ته به الله وایي چې دا انسان ونیسئ او ویې تړئ جهنم ته کش کړئ هغه انسان چې د دروغو ګواهي کوي. دا په جرګو کې دا سپین ږیري د دروغو ګواهیانې کوي دوی په زوره ځان له جهنم اخلي. بل حدیث کې راغلي صحابه وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې غټ ګناهونه یو پکې دا دي چې وشهادت الزور د دروغو گواهی. وی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره ډیره وکړله او دومره وزورېدو په دې خبره کې وی موږ وویلې چې لیته سکته کاش چې اوس دا رسول الله چپ شي. رسول الله وی بارو بار دا خبره وکړه چې الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار غټه ګناه د غټو نه غټه ګناه د دروغو گواهی ده د دروغو گواهی ده. څوک چې د دروغو گواهی کوي نن یوه لانجه راشي سپین ږیری به لونګۍ به سر نه تاو کړي امسا به لګوي وربشي د دروغو ګواهي به وکړي. ای سپین ږیری چې ستا خو په قبر کې خپۍ دي ځان لرې په زوره جهنم واغسته د دروغو ګواهي په وجه باندې. دا خو ډېر انسانان دي بعضې سپین ږیري وایي یاره خفه به شي رانه نو انسانان خو ډېر دي ته به څوک څوک خوشحاله کې او یو الله دی یو الله خوشحاله که او د دې انسانانو د خوشحاله کولو نه تېر شه په یوه ګواهي باندې چې د دروغو ګواهي دې وکړه یو کار داسې نه و تا له ګواهي وکړه یوه ځمکه د چا نه وه تا له ګواهي وکړه یو شی د چا نه و تا له ګواهي وکړه تا په زوره ځان د جهنم واغسته سبا له به مړي او الله رب العالمین به دې جهنم ته داخل کړي. دې حدیث کې راغله چې بنده هغه انسان چې د دروغو ګواهي کوي دا به قدم نشي اوچتولی تر دې پورې چې الله رب العالمین وله د جهنم اور واجب نه کړي د جهنم اور به وله الله واجب کړي او جهنم ته به داخل